لښکرګاه د یوې لویې او ځانګړې ورزشي نندارې کوربهتوب کوي. ورزشکار ذبیح الله ځواک په خپلې غښتلې ارادې او خارق العاده د ریکارډ په کچه فزیکي ځواکمنتیا سره زرګونه نندارچیان حیران کړل. په غاښونو د یو لوی مسافر وړونکي موټر تر کش کولو وروسته دغه هلمندي ځوان د خپلو مټو په زور یو کرینګ مازدا موټر هم کابو کړ. ځواک وایي راتلونکي ورزشي موخې تر دې هم سترې دي. ستاسو د باور وسي چې ما 6 میاشتې یوازې د شپې دې لپاره تمرین کوي چې شپه 3 بجې 4 بجې باندې زه یوازې 6 میاشتې دې تخته یم چې آینده کې داسې پلان لرم چې دا خبره خوش ده چې د ځینې ریکارډو ضرورت هم چې د ټوله اسیا سره کوم چې د مرمۍ سپیډ کنټرول کوم ډولډر ته ځان آماده کوم او ټیلر ته ځان آماده کوم داسې ماشین دي چې زه باید 15 دسي په خپل باندې کش کوم او چې زه ټول نړۍ په ټول اسیا په سره باندې ریکارډ دا جوړوم. نندارې ته راغلي نندارچیان حیران دي خو ځواک غوندې یو تکړه ورزشکار د هلمند او ټول افغانستان لپاره ویاړ یادوي. پهلوان مو لیدی دا ورزشکار شو موټران راګرځولي وو دغسې هغه سیسه په خوله باندې راکش کړله ولا تر اوسه خو ما نه ولیدلې هر چا ته چې مې ویله چې مې به راغلي وه موږ ورته ویل چې دغه موټر یې په خوله راکش کړي زړه ته نه لوېدل ول دا شاید چالند و ما ورته ویل یا چالند نه و ګل و راکشه کړي په خوله واقعا ډېر جالب و ډېر جالب حرکات یې وړاندې کړه فرض مثال یو 4 مټر چې د ګل په 100 متره په غاښو سره کش کړي په خوله سره یو ډېر جالب حرکت چې تر اوسه په افغانستان کې داسې حرکت نه و سوی او بل دوه دانې کرینګانې د لاسو په زور سره چې یو بل حرکت یې سره کوي دواړه در راوګرځول او یعنې واقعا داسې جالب حرکت اوسه په افغانستان کې نه و ترسره سوي. سویلي او تاریخي هلمند د ورزش له ډګره یو داسې ځوان معرفي کړ چې ښایي فزیکي ځواکمنتیا یې د هېواد او اسیا په کچه تر ډیره یو ریکارډ پاتې سي. جنفولاد جوړول استقلال پرې ساتل